د ځوانې جینۍ سره په اول وار باندې سیکس کول. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي غذا پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه ښایم که چیرې تاسې د ځوانې جینۍ سره په اول وار باندې سیکس کوئ، نو تاسې باید په کوم ډول باندې په هغې باندې ذکر ورتننه کوئ، تر څو تاسې د سیکس کولو نه زیات خوند حاصل کړئ او هم جینۍ ته زیات تکلیف ونه رسېږي. ځکه نن سبا زیاتره ځوانانو ته دا معلومات نه وي. که چیرې جینۍ د دې نه مخکې سیکس نه وي کړی او په اول وار باندې دوی سره سیکس کوي، نو دوی باید کومو ټکو ته پام وکړي تر څو جینۍ ته هم تکلیف ونه رسېږي او دی هم د سیکس کولو نه خوند واخلي او هم په اسانه باندې ذکر پرې وردننه کړي. نو دوستانو، د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا معلومات درکړم، که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته ورسېږي. دوستانو، نن سبا زیاتره خلک داسې دي چې هغوی په دې باندې نه پوهېږي که چېرته په لومړي وار باندې د کومې جینۍ سره سیکس کوئ، یعنې جینۍ د دې نه مخکې چا سره سیکس نه وي کړی او د بکارت پرده یې شلېدلې نه وي، نو هغې سره باید په کوم ډول باندې سیکس وشي، د کوم ځای نه شروع شي، په څه ډول باندې په هغې باندې ذکر وردننه شي او څنګه د هغې نه زیات خوند حاصل شي. ځکه څه ټایم چې جینۍ د چا سره سیکس نه وي کړی، نو هغې سره سیکس کول ډېر زیات خوند کوي او هله چې چیرې تاسو ته یو څه طریقې در معلومې وي. نو دوستانو، که چیرې تاسې داسې جینۍ سره سیکس کوئ چې هغې نه مخکې هغې چا سره سیکس نه وي کړی، یعنې په شرمګاه باندې یو څه شی وردننه شوی نه وي، نو تاسې به داسې وکړئ چې تاسې به د بازار نه د سیکس کولو کریم راوړئ، یعنې هغه کریم چې په سیکس کې استعمالیږي، نو هغه به تاسې راوړئ او د هغې په شرمګاه باندې به یې ووهئ او تر هغې به یې ورته مالش کوئ تر څو پورې هغې شرمګاه په مکمل توګه باندې لمده شوې نه وي، یعنې د هغې شرمګاه نه لږ څه اوبه راوتلې نه وي. د هغې نه بعد به خپل ذکر رانیغ کړئ او خپل ذکر به هم په دې کریمو سره مالش کړئ او ښه به یې برابر کړئ او د هغې نه بعد به تاسې داسې وکړئ چې د هغې شرمګاه به ځان ته په سم ډول باندې برابره کړئ او خپل ذکر لږ سر به په کرارۍ سره د هغې په شرمګاه وردننه کوئ. یو 2 وار ته به یې ترې راوباسئ او بیا به یې په وردننه کوئ چې څه ټایم د هغې شرمګاه وینې وکړله، نو تاسې به د هغې وینه صفا کوئ، خپل ذکر به هم صفا کوئ او د هغې نه بعد به بیا د هغې شرمګاه غوړه کوئ، یعنې کریم سره به مالش کوئ او هم به خپل ذکر او دا ورته به په تیزۍ سره خپل ذکر تر اخره وردننه کوئ، نو د هغې بکارت پرده به په مکمل توګه باندې وشلېږي او د هغې نه بعد تاسې د هغې نه سیکس کولو سره خوند حاصل کولی شئ.